Im Namen des erhabenen Gottes, hallo liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem heutigen Video. In diesem Video beschäftigen wir uns mit manchen wichtigen Alltagsthemen sowie Familie, Gesichts- und Körperteile, Gesundheit und Krankheit, Possessivpronomen mit Beispielen, Wochentage, Jahreszeiten und Monate und auch was eigentlich in meinem Zimmer steht. Gut, dann fangen wir mit dem Video an. سلامونه و نیکی هیلو دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. په نننۍ درس کې انشاءالله زه تاسو ته د ورځنیو ځینې مهمو موضوعاتو په هکله بیا هم خبرې کړم او هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ او زموږ له دغه ویډیو څخه یو څه زده کړئ. لومړی موضوع مو څه ده؟ Die Familie، کورنۍ. کورنۍ کې کوم غړي شامل کیږي؟ لکه die Großeltern، نیا او نیکه دواړه یو ځای، او die Eltern، پلار او مور دواړه یو ځای. Der Großvater، نیکه، die Großmutter، نیا، die Mutter، مور، der Vater، پلار، Opa، نیکه، Oma، نیا. یعنی opa او oma چې دي فرندلي words دي، لغاتونه دي چې مثلا په ورځني ژوند کې د کورنۍ ترمنځ استفاده کیږي. او همداسې mama und papa، مور او پلار دواړه چې دي هم فرندلي او دوستانه کلمې او لغاتونه دي. Die Kinder، ماشومان، چې die Schwester او der Bruder پکې شاملیږي، ورور او خور. او البته دلته دوه نور لغاتونه مس شوي دي چې یو هم der Sohn او بل هم die Tochter، زوی او لور، دواړه مس شوي دي. پس راځو لاندې ګورو چې نور کوم لغات لرو د کورنۍ په بخش کې. Ich habe Kinder، ich habe Kinder. که چیرې ووایاست چې مثلا زه اولاد لرم، څه رقم ته استفاده کوئ د اصطلاح ich habe Kinder. او که چیرې ووایاست چې زه یو زوی لرم یا یوه لور لرم، به څه رقم استفاده کوئ؟ ich habe einen Sohn یا هم ich habe eine Tochter. Haben steht immer mit Akkusativ، یعنی haben همیشه د چی سره راځي؟ د Akkusativ حالت سره. Ich habe keine Kinder، das ist die Negation، منفی حالتی دی. زه اولاد نلرم. Freunde، ملګری، das könnte die Freundin oder der Freund sein. د ملګرو په ډله کې کېدای شي نارینه دوست واوسي چې der Freund، او کېدای شي چې ښځینه دوست یا ملګری واوسي چې هغه ته به څه وایي؟ die Freundin. Die Tante، خاله یا عمه، د دواړو دپاره. Der Onkel، ماما یا هم کاکا. Gut, und hier sind ein paar familienstandbezogene Wörter oder Begriffe. د مدني حالت ځینې لغات اصطلاحات دي دلته لکه männlich دپاره نارینه نر، او weiblich څه شي دپاره؟ ښځینه یا هم ښځه. یعنی په زیاتره فورمو کې تاسو نه مثلا تاسو جنسیت غواړي، Geschlecht د تاسو غواړي چې هغه ته به کوم هغه انتخابوئ ګزینه؟ Geschlecht دپاره männlich oder weiblich، نارینه یا هم ښځینه. اوس راځو ځینې مدني حالاتو دپاره کوم لغاتونه دي؟ ledig oder single. single هم یوه کلمه ده چې ورته استفاده کیږي د مجرد دپاره. verheiratet، متأهل، واده شوی. geschieden، طلاق شوی، کله چې طلاق واخلي. verwitwet، یوه ښځه چې کونډه وي، د هغه دپاره څه استفاده کیږي؟ verwitwet، یعنې د کونډې د حالت دپاره. اوس راځو هم د مخ د اصلاحات دپاره. das Gesicht،
was steht in unserem Gesicht, ne? Gut. Das erste Wort ist die Haare. Die Haare. Wichton. Was ist die Stern? Die Stern. Tandai, Yachanda. Die Augenbraue. Die Augenbraue. Uruji. Das Auge. Das Auge. Starga. Die Wimpern. Die Wimpern. Borna. Die Nase. Pusa. Das Ohr. Das Ohr. Rock. Die Lippe. Die Lippe. Shunda. Die Zähne. Jamalati der. Rochuna. Mufrad alati. Zahn. Der Mund. Der Mund. Khula. Nursalaru. Das Kinn. Sana. Der Hals. Stunai. Au die Schulter. Uga. Da haben هر هغه څه چې په مخ باندې اړه لري. اوس راځو Körperteile ته د وجود غړي. Der Körper ما د بدن غړي او Teile مغه غړي کیږي. Okay, was gehört zu unserem Körper? Gut. Von hinten und von also von vorne und hinten. Der Kopf, Sar. Das Gesicht, Mach. Der Hals, Stunai. Die Schulter, Uga. Der Rücken, Mla. Die Brust, Sina. Der Arm, Mat. البته تاسو باید سوال پیش دی په دې لغت کې چې ارم غریب ته هم ویل کیږي. البته هغه صفت دی او ده هم نوم دی. نومونه همیشه د نومونو همیشه لومړی توری په غټ حرف باندې نوشته کیږي او د صفتونو د نورو هر شانو لومړی توری په واړه باندې شروع کیږي. یعنی استثناء فقط شی ده چې د جملې په سر کې شروع شي. هر هغه څه چې د جملې په سر کې شروع شي دغه ټولو لومړی توری غټ نوشته کیږي. Der Bauch, Cheta, ja هم نس. Der Ellenbogen, Zangal. Die Hand, Los. Der Finger, Guata. Der Fingernagel, Nuk. د ګوتو نوک. البته کوای شي تاسو فقط د ناگل هم استفاده کړئ چې نوک ته ویل کیږي. Das Bein, پښه، مکمله پښه. Das Knie, زنګون. Der Fuß, پښه. او die Zehe, د پښې غټه ګوته. دا هم د وجود غړي شول چې د مخې او د شا طرف نه تشریح شول. اوس راځو ځینې روغتیایي او د ناروغۍ د حالت لپاره اصلاحات لپاره. Gesundheit und Krankheit. Ich bin gesund. زه روغ یم. Ich bin krank. زه ناروغ یم. Ich habe Kopfschmerzen. زما سر درد کوي یا سردردی لرم. Ich habe Zahnschmerzen. زما غاښ درد کوي.
Ich habe Halsschmerzen. زما ستونی درد کوي. Ich bin erkältet. زه زکام یم. Ich habe Fieber. زه تبه لرم. Ich hoste. زه ټوخیږم. Ich niese. زه پرنجاری کوم یا پنجاری باسم. Ich putze meine Nase. زه خپله پوزه پاکوم. Ich brauche ein Taschentuch. زه دستمال ته اړتیا لرم. Ich habe Bauchschmerzen. زه د خېټې درد لرم یا هم زما خېټه درد کوي. Ich muss zum Arzt gehen. زه باید ډاکټر ته ولاړ شم. Wo ist die Apotheke? درملتون چیرته دی؟ Ich brauche Medizin. زه درمل ته اړتیا لرم. دغه ټول صحیح لغاتونه کولی شئ تاسې هم استفاده کړئ په خپل ورځني ژوند کې. او ځینې مهم شیان چې د صحي بخش پورې هم اړه لري کوم دي؟ Notruf اضطراري اړیکه مثلا څو ده؟ 112. Krankenwagen. Krankenwagen امبولانس ته وایي. Krankenhaus روغتون ته وایي. Zahnarzt د غاښ ډاکټر. Arzt ډاکټر. Hebamme قابله. او که چیرې یو نفر مریض وي تاسو ورته کوم کلمات استفاده کولی شئ؟ Gesundheit روغتیا درته غواړم. یا هم gute Besserung روغ صحت ولرئ. یا هم یو بل اصطلاح ده چې schnelle Besserung یعنی ژر تر ژره پورې څه شي؟ روغ او صحتمند شي. او په ځواب کې تاسو څه ویلی شئ؟ Danke sehr یا Danke schön. Die Possessivpronomen ملکي ضمایر د ich دپاره کوم ملکي ضمیر موږ استفاده کوو؟ زه او زما مثلا mein. بېلګه یې څه ده؟ Beispiel mein Apfel زما مڼه. د du دپاره ضمیر دپاره کوم ملکي ضمیر لرو موږ؟ dein. Dein Apfel ستا مڼه. Ihr Apfel د ادبي حالت دپاره که یو نفر ته استفاده کړو څه ورته وایو؟ ستاسو مڼه. ادبي شکل دی. که چیرې د هغه دریم شخص دپاره چې مذکر وي ورته استفاده کړو لکه er شخصي ضمیر دی او ملکي ضمیر څه دی؟ sein. sein Apfel د هغه سړي مڼه. او که د هغې ښځې دپاره استفاده کړې ihr Apfel د زی دپاره ihr راځي. ihr Apfel د هغې ښځې مڼه. او که د بېځان شي دپاره لکه das Kind چې جنسیت یې معلوم نه دی sein Apfel er اس دپاره به څه کېږي؟ sein Apfel د هغه سړي یا د هغه ښځې مڼه چې جنسیت د هغه ماشوم معلوم نه دی. مثلا کیدای شي چې مذکر اوسي یا هم مؤنث اوسي. او درې نورې د موږ دپاره wir unser کېږي. unser Apfel زموږ مڼه. او که چیرې د جمع حالت دپاره استفاده کړي چې د تاسې مڼه د تاسو جمع euer Apfel. ihr دپاره euer راځي ملکي ضمیر. euer Apfel ستاسو مڼه ادبي شکل. او که چیرې مثلا بیا تاسې د ادبي شکل دپاره بیا هم استفاده کړئ ihr Apfel ستاسو مڼه یا هم ادبي شکل. او ihr د هغوی دپاره د هغوی مڼې ihr Apfel.
دا هم شول ملکي ضمیرونه له بیلګو سره. چې Apfel معنی دلته کولی شئ تاسو خپل تمرینونه ترسره کړئ. اوس راځو د Wochentage, Jahreszeiten und Monate دپاره چې کوم اصطلاحات ورځني ژوند کې ورته موږ استفاده کولی شو د دغو دپاره. Von Tag zu Tag, ورځ په ورځ، ورځ تر بلې هم کیدای شي تاسو استفاده کړئ. Gut, die Wochentage, die اونۍ ورځې، der Tag ورځ، جمع die Tagen ورځې. Die Woche steht im Singular und was ist die Plural von Woche? Die Wochen. Wir haben 7 Tage in einer Woche. Welche sind die? Die Woche hat 7 Tage. Die Woche beginnt hier in den europäischen Ländern und auch in sehr vielen anderen Ländern beginnt mit Montag, Dushanbe, Dienstag, Seshanbe, Mittwoch, Chorshanbe, Donnerstag, Panshanbe, Freitag, Juma, Samstag, Shamba au, Sonntag, Yakshanba. یعنی Samstag او Sonntag مثلا په آلمان کې رخصتي ده که د موږ پنجشنبه جمعه چې د موږ په ملک کې رخصتي ده د Samstag او Sonntag د رخصتۍ ورځې دي. Okay, was ist hier wichtig? Gut. Alle Briefe sofort öffnen. که چیرې مثلا تاسو په آلمان کې ژوند کړئ او کوم بل ملک خارجي ملک کې ژوند کړئ، هیله ده چې مثلا کله تاسو ته د پوسټ تاریخ نامه رسي هغه زر واضح کړئ، ځکه ډېر مهم شیان پکې پیدا کېږي چې مثلا تاسو باید هغه نامې ته بیرته ځواب ورکړئ، یا هم د تاسو د صحي بیمې تاریخ نه راغلی یا هم د کوم بل شي تاریخ نه. Den Umschlag aufheben. ملیک پوښ یې ځان سره سره رقم ته کړئ، وساتئ. Brief sofort übersetzen lassen. مغه نامه یا مغه لیک باید سره رقم کړئ، ترجمې ته یې ولیږئ، ترجمه یې کړئ. چې په آلماني ژبه کې هر کله چې تاسو غواړئ یو پوسټ یو ځای ته لیږئ، باید دغه شکل ته متوجه اوسئ چې د ښي طرف په کونج کې هماغه سټیکر دی، هغه لیږل سریښېږي د نامې چې مثلا 80 سنټه او 15 سنټه دی نورماله د نامې دپاره مثلا. او د پورته طرف د چپ طرف نه باید خپل نوم ولیکئ، بیا ورسره آدرس ولیکئ، مثلا کوم سرک، کوم نمبر کور او پوسټ کود به ورته ولیکئ او خپل ښار. او دلته هم an Herren یا an Frau چاته یې غواړئ چې ولیږئ یا کوم ځای ته یې غواړئ چې ولیږئ، د هغې آدرس هم د تاسو رقم ته آدرس په د لاندې ښي طرف کونج کې باید ولیکئ. یعنې درې کونجونه چې دي څه شي دپاره استفاده کېږي؟ یوه لیک دپاره استفاده کېږي. Gut, څه رقم پوښتنه وکړو چې نن څوارشنبه ده. Welcher Tag ist heute? او جواب heute ist Moment mal, heute ist Freitag. مثلا نن چې زه دا ویډیو ډکوم کومه ورځ ده؟ جمعه ورځ ده. Morgen ist مثلا morgen ist Samstag. Gestern war Donnerstag. پرون پنجشنبه وه. Vorgestern وړمه ورځ یعنې پرون نه هغه بله ورځ کومه ورځ وه؟ Mittwoch یعنې دوی ورځې شاته چهارشنبه ورځ وه. Übermorgen ist بل سبا یعنې سبا نه بل سبا کومه ورځ مثلا؟ Sonntag یکشنبه ورځ ده. Okay, dann machen wir weiter. Wo wohnen Sie oder wo wohnst du? Wo wohnen Sie خو پیږي چې مؤدبانه حالت یا ادبي شکل دی، او wohnst du چې دی عامیانه دی چې مثلا تاسو یې کولی شئ استفاده کړئ. چیرې ژوند کوئ؟ تاسو چیرې ژوند کوئ او ته چیرې ژوند کوئ؟ Ich wohne in تاسو کولی شئ چې مثلا خپل آدرس ورته ولیکئ. Ich wohne zum Beispiel in der Bürgerstraße 23. یا هم مثلا ich wohne in Hatten, vielleicht in Frankfurt, in München, in Düsseldorf, in Berlin und so weiter und so fort. هر یو ښار چې تاسو په آدرس پورې اړه لري.
Welche Adresse کومه پته کوم آدرس یا meine Adresse ist bla 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 خپل آدرس ورته ویلی شي. په آدرس کې څه مهم دي؟ سړک، Straße او هاوس نومه، ما د خپل کور شمیره چې مثلا تاسې لرئ، او دوه نور څه دي؟ پوسټ لایټسل د ښار کوډ او شتات ښار. دغه څلور معلومات باید همیشه تاسې په یوه لیک کې چې یو ځای ته لیږئ چې مخکې مې درته تشریح کړ دا باید پکې همیشه واوسي، او دغه څلور معلومات دی هغه نفر ته چې تاسې لیک لیږئ د هغه هم باید پکې معلوم شي. Was ist in meinem Zimmer؟ د ما په کوټه کې څه دي؟ Die Lampe څراغ. البته لمپه یو رقم ته څراغونه دي چې زیاتره آلمانیان مثلا د میز په سر یږدي هغه ته لمپې استفاده کیږي، اما هغه برني ګروپونه چې دي هغه ته څه استفاده کولی شئ تاسې؟ Die Glühbirne. Die Glühbirne ورته استفاده کیږي ګروپ ته. Die Tür دروازه یا ور. Das Fenster کړکۍ. Der Vorhang پرده. Die Heizung مرکزگرمی. Der Tisch د ډوډۍ خوړلو میز. Der Schrank الماری. Das Kissen بالښت. Die Decke هغه رجایی چې تاسو خپل ځان پورې اچوئ د ویده کېدلو په حالت. Das Bett کټ او der Stuhl هم څوکۍ. Okay, meine privaten Dinge زما شخصي سامانالات څه دي مثلا؟ meine Tasche زما بکس. دلته مو هم ملکی ضمیر استفاده کړی دی، فقط د ich دپاره د ما دپاره، یعنی زما ټول زما شیان دي. meine Tasche زما بکس. mein Pass زما پاسپورت. mein Ausweis زما تذکیره. meine Kleidung زما کالی. mein Geld زما پیسه یا پیسې. mein Geldbeutel زما جیبی بکس. البته د جیبی بکس لپاره هم پورتمونای هم ورته استفاده کیږي. mein Koffer زما لاسي بکس. البته چې د کفر چې دی چیش لپاره استفاده کیږي؟ د سفر د بکس لپاره. mein Koffer زما سفری بکس چې ټایرونه هم لري زیاتره. mein Handy زما تلفن یا موبایل. او mein Schlüssel زما کلی. Was tue ich in meinem Zimmer؟ یعنی زه په خپل کوټه کې څه کارونه ترسره کوم؟ zum Beispiel ich sitze زه کینم. ich rede زه خبرې کوم. ich esse زه ډوډۍ خورم. ich trinke زه څښم هر څه چې وي مثلا. was mache ich noch in meinem Zimmer؟ okay, ich denke زه سوچ کوم یا فکر کوم. ich lese زه مطالعه کوم. ich lerne زه سبق وایم. ich höre زه غوږ نیسم یا اورم. vielleicht ich höre Musik oder ich höre Lieder oder auch andere Gedichte. Gut. Ich liege im Bett زه پروت یم پکې په چپرکټ کې، یا ich liege زه پروت یم. ich putze زه پاکوم. zum Beispiel ich putze mein Zimmer. ich bette زه لمونځ کوم. ich schlafe زه ویده کېږم یا هم ویده یم. دا هم هغه کارونه چې زه په خپل اتاق کې ترسره کوم. او آخرنی
صفحه مو څه ده؟ Ich sitze زه ناست یم. کوم د فعلي sitzen کښېناستل. Ich sitze auf dem Stuhl. زه پر څوکۍ باندې ناست یم. Ich denke زه سوچ کوم یا فکر کوم. د کوم فعل یا ورب څخه اخیستل شوی ده؟ denken فکر کول. Ich denke an meine Zukunft. زه د خپل آینده په هکله څه کوم؟ فکر کوم. Ich rede زه خبرې کوم. د کوم ورب څخه؟ reden. Ich rede mit dem Freund. زه د خپل ملګري سره خبرې کوم. Ich lese زه مطالعه کوم. د lesen د ورب څخه اخیستل شوی دی. کښېناستل، مطالعه کول. Ich lese ein Buch. زه یو کتاب لولم. Ich esse زه ډوډۍ خورم. essen خوړل ته وایي. Ich esse das Brot. زه ډوډۍ خورم. Ich lerne زه درس وایم. lernen څخه اخیستل شوی دی چې سبق ویل یا درس ویل ته وایي. Ich lerne Deutsch. زه آلماني ژبه زده کوم. Ich trinke زه څښم. د trinken فعل څخه اخیستل شوی دی چې څښلو ته وایي. Ich trinke den Saft. زه جوس څښم. Ich höre زه غوږ نیسم. د hören د ورب څخه اخیستل شوی دی چې غوږ نیول یا غوږ کول ته وایي. Ich höre Musik. زه موزیک اورم. Ich liege زه اوږد پروت یم. د liegen د ورب څخه ډډه لګول یا څملاستل ته وایي. Ich liege auf dem Bett. زه په کټ کې پروت یم. Ich putze زه پاکوم. څه پاکوم؟ Ich putze das Zimmer. زه دا کوټه پاکوم. چې د putzen د ورب څخه اخیستل شوی دی چې پاکول ته وایي. Ich bete زه لمونځ کوم. ورب څه دی؟ beten لمونځ کول. Zum Beispiel ich bete in meinem Zimmer. Ich schlafe زه بیده یم یا ویده کېږم. د schlafen د ورب څخه خوب کېدل یا هم بیده کېدل. Ich schlafe im Bett. زه پر کټ باندې بیدېږم یا ویده کېږم. او لغاتونه یې څه دي کې؟ was څه tun کړل ترسره کول ته وایي. in دننه meinem زما das Zimmer کوټه der Stuhl څوکۍ der Freund ملګری mit یو ځای سره یو چیز سره das Brot وچه ډوډۍ der Saft د میوې اوبه یا جوس das Buch کتاب Deutsch آلماني ژبه das Bett کټ auf پر im په او die Musik موسیقي. دا زموږ د آلماني ژبې د یو سطح ټولګه آخرنۍ ویډیو ده. هیله ده چې له خپلو ملګرو او دوستانو سره یې شریکه کړئ. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم. تر بیا ښې چارې.